ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې نن در باندې اجره څارم زه د عاجز صاحب په اجره کې ولاړ یم او دلته بېلابېل کلتوري توکي دي د کلتوري توکو په اړه راسره یوه ټپه هم واورئ په تختپوش مې خیرې وکړې څوک چې پښتون بربادوي برباد دي شي نه خلک دې هر څه وایي زه به د چا خولې له برغولې جوړومه اجره د ټول کلي شریکه ډکې کاسې مې د لالي د کوره ځینه د شاهجهان لښکرې راغلې د دیروجو د تورو شړنګ شو ویښه شومه د کشمالو منجیله وکه چې خوشبویي دي د منګي د بې خزینه ټوپکه مات ټوټې ټوټې شي زه ستا د لاسه په سوره کې واده شومه ښه شوه چې ته د خیره راغلې ما په کچکول په ترې وخل در پسې تلمه زما پرې ستا مینه ماتېږي وړوکی رور دې رالیږه چې شملې وړینه زه مې د خپله کوره زار شم د اخیړې نه به چاپېره تاوېدمه پتون سنګانو باندې ویشي سنګسرې لور ته نږدې فرق کوي نه ته د ګړونج د سر منګی یې زه د ګودر د غاړې مات کودری یمه باران وریږي بلۍ ساسي د مسافرو به یادېږي خپل کورونه د اوبو غړپ کولی نه شم په زړه مې نوم د لالي لیک دی وران به شي نه ارمان د دادا کوره د ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه کټ د بلۍ سوري له راوړه میاشت د بادرو د لیونی به شي میینه زما د لالا واده دې وشي که غولی تنګ وي په بلۍ به ګډه شمه سپوږمۍ په ما د احسان نشته زما لالی د دیواله په سوري ځینه زه دې په اور د بېلتون وسم د انغري د سر کټه وشي میینه د چترالي په کول دې زار شم په سر داستا وي کږه زه ورسره ځمه په ما دې زر ورکړې نه دي چې د لاټین په رڼا غواړي دیدنونه لالی به بوځی په لاس ګرځي د پشکال خولې پې ښکته ماتې دي نه ولې دې بله ډیوه مړه کړه په سود میینه تیل به ما راوړې ونه دا د عاجز صاحب جونګړه ده او عاجز صاحب مونږ ته په کورني بانګي کې پینډه تیاروي دغه راسره هم وڅارئ د عاجز صاحب په لاسو کې په اخاړه کې پینډه ده او دغه پینډه یې د کورني بانګي نه جوړه کړې ده عاجز صاحب د دې په اړه راسره وغږیږئ داسې ده چې اول خو د دې دا خانک چې دی نو دا څه 2.5 کاله زوړ خانک دی او دا یې راته چا ګفټ کړی دی د سیدان دي د بنم جبي هغوی راته ګفټ کړی دی نو دا ډېر نایابه خانک دی بیا بانګي وي ښه د ځان په شان دی ترندس بانګي و هغه مې حلال کو قلانګي او خولې مې پاک کو او بیا مې په اور باندې وسېزو هغې نه پس مې دې نه صرف بڼه ویستې وه په اور مې وسېزو بیا مې پوخ کو ښه ښکلی 2 ګنټې پې ولګېدې پوخ مې کو هغې نه پس مې تاسو ته سور کو په اصیلو غوړو کې او اوس مې تاسو ته اخاړه جوړه کړې ده پینډه په دې کې د دې خپل مسالې چې کومې موږ بالکل ساده استعمالوو هېڅ قسمه داسې په دې کې ملاوټي مساله نه لرم ډېره مننه دا کورني غوړي هم دي او د اوږې سوی وله ورکړی دی او زموږ په کورونو کې چې به زموږ میاندو مشرانو چرګ هغه به د پټ به یې ترې نه لرې کوو یعنې د نه سرمن چې وه نو هغه به یې ترې نه ایستله نو هغه به یې صرف سوځوو په اور باندې چې د دې نه دا بڼه کې یا دا کم ویښته چې هغه وسوځي د کورني چرګ ټول غوښه چې به موږ خوړله نو د پتونانو دغه غټو پتونانو هډوکي به بیا ابۍ دلې د منداړو په لړ کې اچول